دا به تکراري وي چې وغواړو مهاتما ګاندي دې معرفي کړو، ځکه ښایي تاسو ټول یې پیژنئ چې هغه د نړۍ بیا خصوصا د هند یو ستر انسان و چې له انګلیس څخه یې د هندوستان ازادي واخیسته. نن به د ژوند په اړه د مهاتما ګاندي 10 هغه مهم درسونه زده کړو چې کولی شي په ژوند کې مو یو مهم اغیز ولري. مخکې له دې چې درس پیل کړو، هیله کوم که د کانال غړي نه وئ کانال سبسکرایب کړئ او د ځان جوړونې له دې کاروان سره مل شئ. لومړی درس هغه بدلون شه چې غواړې په نړۍ کې ووینې. البته خو دا خبره مو په یو بل ډول هم اورېدلې وي، مثلا که بدلون غواړې له ځانه یې پیل کړه یا ځان بدل کړه تر څو د ژوند او حالت بدل شي، او یا هم که فکر کوې چې بریالی کېږې نو بریالی کېږې، او که فکر کوې چې نه بریالی کې نو نه بریالی کې. په دواړه حالتونو کې ته رښتیا وایې. دویم درس که باور ولرئ چې یو کار وکړئ، مطمئن شئ چې د هغه کار د کولو وړتیا لرئ. که دا وړتیا نه لرئ نو مطمئن شئ چې دغه وړتیا ترلاسه کولی شئ، او ما دې ته انتظار کوئ چې په تاسو کې پټ ظرفیتونه او وړتیاوې ځانونه راښکاره کړي. دا هیڅ شی دومره نه دی مهم لکه هغه باور چې تاسو یې پر ځان لرئ. دریم درس د یوه انسان جلال موخو ته د رسېدو په کوښښ کې پټ دی، نه موخو ته په رسېدو کې. دا چې موخو ته د رسېدو په مبارزه کې په څه ډول انسان بدلېږي، دا د موخو د ترلاسه کولو په پرتله ډېره مهمه ده. که موږ دا درک کړو نو له ماتو نه ویرېږو، ځکه پوهېږو چې مجبوره نه یو سل په سلو کې د موخو ته ورسېږو. کومې غلطۍ، کومې ماتې او کومې لوېدنې چې موخو ته د رسېدو په لار کې موږ تجربه کوو، موږ پر یو داسې انسان بدلوي چې هغه بې له دې تجربو څخه موخو ته د رسېدو پر وخت رانه نشي جوړېدای. څلورم درس د ټولو تاوانونو په پرتله د عزت نفس د له لاسه ورکولو او پر ځان باندې د باور د له لاسه ورکولو تاوان دروند دی. کیدای شي مور او پلار مو نیوکې در باندې وکړي، کیدای شي دوستان مو ریشخند کړي، او یا هم دا چې ښایي ټوله نړۍ تاسو رد کړي. دا شیان هم پر تاسو اغېز کوي، خو کله چې تاسو پر ځان باور له لاسه ورکوئ دا مو بیا تباه کوي. دا چې بیرون څه کېږي مهمه نه ده، بلکې مهمه دا ده چې په تاسو کې دننه څه کېدونکي دي. پنځم درس ستاسو راتلونکی په دې پورې اړه لري چې تاسو نن څه کولی شئ. شپږم درس یو انسان د هغه د فکر نتیجه ده. د هر څه په اړه چې فکر کوي په هماغه څه بدلېږي. که فکر یې دا وي چې کولی شي شتمن شي نو شتمن کېږي، او که فکر یې دا وي چې نشي کولی نو نشي شتمن کېدلی. اووم درس موږ فکر کوو چې کینه د انسان دښمنه ده. دا معنو، خو د انسان ستره دښمنه ویر او ډار دی. اتم درس یو نیکبخته انسان له اوه ډوله خلکو ځان لرې ساتي. له هغه خلکو چې دا شیان لري: شتمني لري خو بې له زحمته یې پیدا کړې، پوهه لري خو شخصیت نه لري، علم لري خو انسانیت نه لري، سیاسی شخصیت دی، سیاست لري خو شرافت نه لري، ژوند یې خوند لري خو وجدان ورسره نشته، تجارت لري خو اخلاق ورسره نشته، عبادت کوي خو قربانۍ ته نه دی چمتو. دوستانو که مو دغه درسونه خوښ شوي وي نو خوشحاله کېږم که ویډیو لایک کړئ، او که نظرونه لرئ کمنټ کې ووایئ، او که د کانال غړي نه وئ نو کانال هم ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله پامان.